السلام علیکم د هلمند ملي رادیو درنو اوریدونکو ستړي مشه وخت مو بخیر په دې هلایم چې د ژوند چارې به مو په ډېرې خوښۍ او خوشحالۍ سره روانې وي د بدلون خپرونه ده چې وړاندې کول ته زه فرید الله خیال راغلم درنو اوریدونکو په دې خپرونه کې به فردي بدلون باندې بحث وشي دا چې روژه یوه مبارکه او د خلکو لپاره د فرصتونو یوه ډکه میاشت ده څنګه کولی شي خلک او موږ او تاسو د دغه میاشتې نه ښه ګټه پورته کړو هغه کوم فرصتونه چې مسلمانانو ته ورکړل شوي دي د هغو نه دوی څنګه ګټه پورته کولی شي کومې لارې چارې دي چې د دوی لپاره مثبت او ګټورې تمامې شي په دې خپرونه کې به بحث پرې وشي په خپرونه کې راسره د هلمند پوهنتون د مسلانو چارو مرستیال ښاغلی مفتي صاحب صدیق الله همت صاحب میلمه د همت صاحب ستړي مه شئ په خیر راشئ خپرونې ته مننه قدرمن خیال صاحب تاسو او ټولو درنو قدرمنو اوریدونکو ته د زړه د محبت څخه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته وایم ډیر خوشاله یم چې تاسو سره په دې خپرونه کې شرکت لرم او ګډون د سر لرم خوش یم چې اوریدونکو به په ښه غور او په ښه فکر باندې واوري امید دی چې الله تبارک وتعالى په موږ کې اصلاح راولي او د اصلاح لارې چارې راته وشي ډیره زیاته مننه مفتي صاحب کور مو ودان چې بلنه مو منله او خپل معلومات له اوریدونکو سره شریکوئ مننه خیال صاحب انشاءالله داسې خپرونې د لا ډېرې سي او داسې خلک د ډېر سي چې د ټولنې او د معاشرې د اصلاح دپاره او دغه رقم د نفس د اصلاح دپاره کوشش کوي او خپل جدوجهد نه سپموي جزاکم الله خیره ډیره زیاته مننه مفتي صاحب که پیل کې پوښتنه دا شي چې په اسلام کې د فردي بدلون اصلاح نفس اصل یې څه دی مننه خیال صاحب که موږ او تاسو وګورو زموږ او ستاسو هر څه مریضي او دغه رقم د شفا دپاره نسخې ټولې په قرآن کریم کې موجودې دي اوسته نو واقعا نفس یپلا به دا نفس تقسیم کو نفس 3 قسمه دی یو ته نفس اماره بسو وایي هغه نفس دی چې همیشه سړی په لذاتو باندې په شهواتو باندې او دغه رقم په اخلاقو ذمیمه او بدو اخلاقو باندې امر کوي او سړی موصوفه کوي په دې باندې کوشش کوي چې سړی په بدو اخلاقو کې واقع شي دوهم هغه نفس دی چې هغه ته نفس لوامه ویل کیږي او دا هغه نفس دی چې په دې کې نور د ایمان خو موجود دی خو کله کله د غفلت په خاطر باندې دا نفس بیا په سیئي او په بدو او بدو اخلاق او په بدو کارونو باندې سړی واقع کیږي او دغه رقم باندې سر کېدلی شي او دریم نفس مطمئنه دی دا هغه نفس دی چې په دې کې د ایمان نور مکمل او کامل او په دې کې هغه نور د وجه څخه ټول ذمیمه صفات د سړي څخه پورته شوي او جمیله صفات او ښه صفات په سړي کې رانغښتي نو دا درې سره صفاتونه د نفس دي نو دا درې سره صفات نفس په دې درو سره صفاتونه کېدلی شي نو نفس لوامه بیا داسې دي کله کله چې بد کار وکړي نو بیا پر هغه باندې ځان پښیمانه کوي او خپله پښیمانتیا ښکاره کوي او څرګندوي نو دې ته بیا نفس لوامه ویل کېږي لوامه هم دا معنا ده چې ملامتونکی لہذا نفس د درې سره صفتونه لري نو دا معنا ورکوي چې په نفس کې د اصلاح ضرورت شته او نفس دې ته اړتیا لري چې باید اصلاح شي او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي الکیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت هوښیار سړی د عقل خاوند د پوهې خاوند د علم خاوند هغه سړی دی چې هغه خپل ځان وپېژندي خپل نفس وپېژندي یعنې په نفس کې اصلاح راوستل او عمل لما بعد الموت او د وروسته ژندګۍ دپاره چې د وروسته د مرګ څخه وروسته راځي د آخرت دپاره یو څه وکړل نو هغه سړی چې د هوښیار دی او هغه سړی چې دی دا عاقل دی لہذا پر دې اصلاح ته باید ډېره توجه وشي د دې پر ځای باندې چې سړی غواړي چې د بل عیبونه ښکاره کړي د بل عیوب وپېژني د هغې پر ځای باندې د فکر په دې باندې وکړي چې زما اصلاحات په څه باندې راځي زه څنګه کولی شم چې خپل ځان اصلاح کړم زه څنګه کولی شم چې د ټولنې او معاشرې خیرخوا سړی واوسېږم نو د بل عیبونو ته نن سبا کې یوه فتنه چې دا ډېره فتنه ډېره خپرېږي هغه دا ده چې یو په بل پسې یعنې یو سړی ځان کامل بولي خو د بل سړي غندنه یا عیب بیانوي او دغه کار چې دی دا د نفس د بدو صفاتو د وجې څخه کېږي چې د یو سړي نفس په بدو صفاتو کې راګیري نو هغه دغه عادت بیا لري لہذا سړی دی د دې پر ځای باندې چې د بل اصلاح راښکاره کړي
او بل مصلح کې دغه پر ځای باندې ډیر ځان ته متوجي شي. دی وجه څخه په دعوت او ارشاد کې یو اصل هم دا دی چې کله یو سړی دعوت کوي، یو سړی دعوت او ارشاد چلی په ټولنه کې، باید هغه سړی یپله دغه ټول قوانین د دعوت او ارشاد د پر ځای باندې تطبیق کړي چې یو دا دی چې څه وایي هغه باید د ځان لپاره عملي کړي. نو موږ او تاسو هم که غواړو چې په ټولنه کې اصلاح راسي یا په نفس کې اصلاح راسي، اول باید موږ خپل نفس ته متوجي شو چې ما ډیر کارونه کړي دي، ښه کارونه مې ډیر کړي دي او کومه بد کارونه ډیر کړي دي. آیا زه په ډیرو شو اخلاقو باندې مبتلا یم او که په ډیرو بدو اخلاقو باندې مبتلا یم؟ نو هلته بیا نفس اصلاح کېدلی شي او د نفس اصلاح راتللی شي. او د نفس اصلاح دا ډیره مهمه ده، ځکه الله تبارک وتعالی فرمایي قد افلح من زکاها. که په تحقیق سره کامیاب سو هغه سړی چې خپل نفس پاک کړي، نفس د کفر، د شرک، د معصیت، د بدو اخلاق او د رقم د خدای د معصیت او نافرمانی څخه را پاک کړي، نو هغه سړی چې دا کامیاب دی. او وقد خاب من دسها، په تحقیق سره هغه سړی ناکام دی کوم سړی چې نفس په معصیت کې پټ کړي او په خاورو یې ولړي. دا معنی چې هغه سړی نافرمانی د الله تبارک وتعالى وکړل. نو د نفس اصلاح د انسان د صلاح او د فلاح سبب جوړېدلی شي په دنیا کې او په آخرت کې هم په آخرت کې په اصلاح کې د انسان خیر او هم په دنیا کې د انسان خیر کچري انسان په ځان کې اصلاح راوي. نو اصلاح راوستل دا هغه څه دي چې د دنیا او د آخرت د صلاح او د فلاح او کامیابی سبب جوړېدلی شي. خیال صاحب ډیر زیات مننه مفتي صاحب. کور ودان د انسان د ځان بدلون په اړه په قرآن کریم کې صریح لارښوونه شوې دي، که په دې اړه یو څه وضاحت ورکړئ اوریدونکو ته. خیر وسه مننه. خیال صاحب ډیر ښه چې ته مو اشاره وکړل. واقعا که انسان غواړي چې بزان کې بدلون راولي، نو الله تبارک وتعالى به د هغه انسان سره ملګری دی. خدای جل جلاله فرمایي ومن يتق الله يجعل له مخرجا. څوک چې د الله تعالی څخه وبېریږي، نو الله تبارک وتعالى هغه ته د وتلو لار، د هر قسم مشکلات او تکلیفونو څخه د وتلو لار پرانیزي او د غره کم لارو ته پیدا کوي. او خدای تعالی موږ او تاسو د بدلون په اړه باندې مکلف کوي هم. یو ځکه الله تبارک وتعالى فرمایي وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون. توبه وباسي الله تعالی ته راجع سي خدای جل جلاله ته اي مؤمنانو لعلکم تفلحون، کېدلی شي چې تاسو کامیاب سئ. کله چې تاسو الله ته راجع سئ، تاسو په دون په ځان کې راولئ، تغییر په ځان کې راولئ، د الله او د الله د رسول قوانین هغه پر ځان باندې عملی او تطبیق کې، کېدلی شي چې په دې کې تاسو کامیاب یاست. یعنې په دې کې 100% کامیابي پرته ده کله چې موږ د الله تبارک وتعالی او د الله د رسول احکام ټول ومنو او د هغه رقم دنیا به هم سموي، بیا به آخرت هم سموي. یو آیت کې الله تبارک وتعالی فرمایي ولو انهم اقاموا التوراة والانجیل، کچیر دا خلق تورات او انجیل قائم کې وما انزل الیهم من ربهم، او دا غره کوم هغه کتابونه قائم کی، یعنی هغه کتابونه ومني او تطبیق کی کوم چې دوی ته نازل شوی لکه قران کریم او د نور کتابونه آسماني. لاکلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم، نو بیا به دوی د خپل د مزکی څخه او د غره کم د اسمانه څخه خوراک کوي. دا معنی چې هم به د مزکی څخه برکتونه خدای تبارک وتعالى باندې راځي او د اسمانه څخه به خدای جل جلاله بارانونه باندې کوي. نو که چیرې قران تطبیق سي او د غره کم اصلاح او بدلون او تغییر راسي، هغه تغییر نتیجه به دای چې هم د دنیا کامیابی او د آخرت کامیابی سره وځي. بله ډیر زیات مننه مفتی صاحب محترم. د نفس د اصلاح او تزکیه مفهوم په شریعت کې څه معنا لري؟ ډیر مننه خیال صاحب. تزکیه پاکوالی ته ویل کیږي. نو کچيري موږ نفس سره یو ځای کو، نو د نفس تزکیه دا معنا چې سړی د ګناهونو څخه هغه کوچنی ګناهونه او غټ ګناهونه او دا شان د الله تعالی د معصیت څخه، نافرمانی څخه او دا غره کم په معاشره کې په ټولنه کې د بدو اخلاقو څخه او د الله تبارک وتعالى په مقابل کې د بدو اخلاقو څخه کچيري موږ ځان صفا کو، نو دې ته بیا تزکیه ویل کیږي. دا تزکیه سوال او د تزکیه مفهوم سو. او تزکیه دا د نفس لپاره ډیره مهمه ده چې باید د سړي د نفس تزکیه وکړي. ځکه یو حدیث کې راځي، د یو حدیث ټوټه د نبی پاک صلی الله علیه وسلم فرمایي والمجاهد من جهد نفسه في طاعة الله. مجاهد هغه څوک دی چې هغه جهاد وکي د خپل نفس سره په اطاعت د الله تعالی کې، یعنی الله تعالی متي بنده جوړ شي، نو دا خو د نفس سره جهاد دی. هم دا شان دې ته کو ګورو په شریعت کې او د ځینو علماو او د غر کم د سلفو په خله باندې جهاد اکبر هم ویل سوی دی چې دا نفس سره مجاهده کول او د غر کم د نفس تزکیه کول دا جهاد دی. دې ته جهاد اکبر ویل سوی دی. ولې د نفس سره مجاهده ډیره ګرانه ده. واقعا د انسان د خرابېدلو
اول عامل او سبب یو سبب د اسباب څخه د انسان د خرابېدو هم دغه نفس دی چې په دې نفس سره مجاهده ونیسي او نفس پرېښودل سي ایله کړل سي خپل خواهشات او تقاضا ورته. بله ډیره زیات مننه. مفتی صاحب د روژې اساسي هدف تقوا بلل شوی. تقوا څنګه د انسان په شخصیت کې عملی بدلون راولي؟ ډیر مننه خیال صاحب. واقعا هم داسې دی. الله تعالی فرمایي ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. ای هغه کسانو چې تاسو د ایمان خاوندان یاست او دغه رقم ځان ته مؤمنان وایست، نو پر تاسو باندې روژه فرض شوې ده لکه څنګه چې تاسو نه مخکې پر مخکني قومونو باندې فرض شوې وه، او دا د دې دپاره لعلکم تتقون دپاره د دې چې په تاسو کې تقوا پیدا سي، په تاسو کې زغم پیدا سي، په تاسو کې د الله تعالی څخه بیره پیدا سي. که وګورو تقوا په روژه کې ځکه پیدا کېدلی سي، په روژه کې صبر پروت دی، زغم پروت دی. سړی په روژه کې روا کارونو ته نه نږدې کېږي، لکه خوراک دی روا دی، خپل مال دی خوړلی نه سي، او دغه رقم خپل اوبه دي څښلی نه سي، خپل ډوډۍ دي خوړلی نه سي، او خپل ښځې ته سړی نږدې کېدلی نه سي. نو دا یو قسم په سړي کې دغه صبر او زغم مضبوطه کوي. دا 13 ورځې سړي دپاره د اکسرسایز دی، دپاره د دې چې بیا د روژې څخه وروسته بیا د بل چا اوبه ونه څښي، د بل د حرام مشروبات څخه اجتناب وکړي، او دغه رقم د حرامې ډوډۍ څخه اجتناب وکړي، د حرامو افعالو څخه اجتناب وکړي. نو دغه روژه په سړي کې تقوا راوستلی سي، او بدلون دغه تقوا په دې خاطر راوستلی سي چې کله سړی په ځان کې صبر تحمل او برداشت پیدا کړي، او دغه رقم د ځان او د نفس سره مجاهده وکړي تر څو پورې چې د الله قانون منم او د الله نه بغیر به په بل څه باندې عمل نه کوم. ډېره زیاته مننه. مفتی صاحب رښتینې توبه څه ده او څنګه د انسان ژوند بدلوي؟ ډېره مننه خیال صاحب. توبه مخکې مم آیت د توبې ووایه، وروسته یو ځای کې الله تبارک وتعالی بل ځای کې هم فرمایي یا ایها الذین آمنوا توبوا الی الله توبة نصوحا. هغه کسانو چې تاسو د ایمان خاوندان یاست توبه وباسئ الله تبارک وتعالی ته په اخلاص سره او خالصه توبه وباسئ، داسې توبه چې په هغه کې د ګناه یوه شبه هم پاته نه سي. لہذا توبه که انسان وباسي نو د انسان په خپل زندگی او په ژوند کې هم د دنیا په افعالو کې هم د آخرت په افعالو کې بدلون او تغییر راتللی سي. او توبه هغه وخت به قابل قبولي کله چې یو څوک توبه وباسي نو هغه عمل ګناه چې دی پکښې لګیایي هغه به بس پر ځای باندې پرېږدي. او دوم دا دی چې د انسان څخه به بیا د انسان به بیا د تصور هم نه کوي چې زه بیا ګناه کوم. او دریم دا دی چې بیا د دې ګناه جرړې د دې ګناه ریښې به مکمل باسي. نو توبه دا ډیره مهمه ده د انسان په ژوند کې، او دا د انسان دپاره یو ښه فرصت دی چې الله تعالی یې برابروي. ځکه د دې وجې څخه علما کرام فرمایي وایي که چیرې سړی مرګ ځان ته رایادوي بار بار نو د هغې نتیجه دا ده چې بیا سړي ته توبه ور په یادېږي. او که چیرې انسان د مرګ یادوري نه کوي بیا به د انسان ته د توبې توفیق نه میلاویږي، یعنې د توبې توفیق به الله تبارک وتعالی نور کوي. نو چې خدای تعالی موږ ته ژوند او زندګي راکړې ده ښه فرصت دی پکار دی چې توبه سړی وباسي. او کله چې سړی توبه وباسي نو بیا د دنیا او د آخرت کامیابي د دې توبې سره تړلې ده. او سړی واقعا که توبه سړی وباسي سړی د دنیا په ژوند باندې هم پوهېږي، په ښه زندګۍ باندې، او د آخرت توبه یو قسم خوند لري چې د هغې خوند هغه کسان احساس کولی سي، او د توبې خوند هغه کسان احساس کولی سي کوم کسانو چې توبه ایستلي او واقعي توبې ته او الله ته راجع سوي. تاسو یقین وکړئ چې د هغې ادراک او د هغې حس ډېره ګرانه خبره. توبه د انساني ژوند او زندګۍ تر ټولو لذات او تر ټولو خوندونو بهترین او غټ خوند دی که چیرې سړی د توبې سره یو ځای سي او توبه وباسي. ډېره زیاته مننه. مفتی صاحب اسلام د ناامیدۍ په اړه څه دریځ لري؟ آیا ګناهګار باید کله هم مایوسه شي؟ د شیطان یوه دسیسه دا د خیال صاحب چې کله سړی ګناه وکړي نو شیطان سړي ته دا فکر ورکوي چې یاره نور دی الله تبارک وتعالی خفه کوي، نو پکار دی چې بس نور توبه ونه باسي، نور هم ګناهونو ته مخکې نور هم ګناهونو ته مخکې، ځکه الله کېدلی شي پر تا باندې رحم ونه کړي او تا باندې رحمان یا رحیم جوړ نه سي. خو دا د شیطان دسیسه ده، دا د شیطان دوکه ده. در حقیقت الله تبارک وتعالی ستا په هر لحظه باندې په توبه باندې خوشحاله کېږي. نبی پاک صلی الله علیه وسلم فرمایي یو حدیث کې راځي چې زه په ورځ کې 80 واره د الله تبارک وتعالی په دربار کې توبه باسم. یعنی نبی پاک صلی الله علیه وسلم دا فرمایي. نو زموږ او ستاسو دې دور انسانانو ته خو پکار دی چې توبه په هر غړی او په هر ساعت کې وباسي، او دغه رقم د خدای د رحمت څخه ناامید نه سي. یوه د ګناه کبیره څخه د غټو ګناهونو څخه یو حدیث کې راځي چې یوه ګناه غټه ګناه چې د هغه دغه ده چې سړی د الله د رحمت څخه ناامید سي،
عیاذا بالله ولا تیأسوا من روح الله. الله تبارک وتعالى وایي تاسو د الله د رحمت څخه مه امید کیږئ او الله تبارک وتعالى غفور او رحیم ذات دی. هیڅ کله باید سړی نه امید نه شي د الله تعالی د دربار څخه او هر کله چې سړی ګناه وکړي نو بیرته دی الله ته رجوع کوي. کله چې الله ته رجوع وکړل الله تبارک وتعالى د ګناه څخه وروسته هر څه سړی ته معافي په اخلاص چې سړی توبه وباسي. واقعا که غټه ګناه کو کښنه ګناه یو دا دی چې د مسلمان د حق سره تړاو ولري هغه جدا خبره ده او دا رادوري الله تبارک وتعالى معافي ورته کوي. نو هیڅ کله یو انسان او بنده ته پکار نه چې هغه د الله تعالی د رحمت څخه نه امید شي او دا د رحمت څخه نه امیدي د غټو ګناهونو څخه ده. دا هغه ګناهونو څخه ده چې بیخي سړی په دې باندې که سړی منکر شي د الله د رحمت څخه سړی په دې باندې د اسلام څخه خارجي او د اسلام څخه لري کیږي. نو بالکل د نه امید نه کوي. الله تعالی خو رحمان او رحیم دی. د خدای جل جلاله رحمت د خدای پر قهر اضافه دی. د خدای رحمت چې د خدای پر قهر باندې غالب دی. نو لہذا ډیر رحمتونه الله تبارک وتعالى قیامت ته پټ کړي زموږ استاد او یو رحمت خدای تبارک وتعالى دلته دنیا ته رسول. رحمت خو د الله تبارک وتعالى د صفاتو څخه رحمان الرحیم او دغه رقم ډیر صفاتونه خدای تبارک وتعالى د رحمت دي. نو د رحمت څخه هیڅ کله نه امیدي فکر نه. ځکه که وګورو چې موږ تاسو په دنیا کې د یو چا سره د یو چا څخه نافرمانی کړي فرض که د حکومت یو کارمند څخه یا د حکومت څخه نافرمانی کړي نو موږ بیا چې هغه ته په عجز او په زهري او په تواضع ورسو نو بالکل انسان لا معافرت کوي. یعنی ساده انسان معافرت کوي. نو که چیرې موږ او تاسو په عجز او په زهري الله ته ورسو الله ډیر غیرتمن ذات دی. نو خدای تبارک وتعالى خو بیخي معافي کوي. هیڅ سړی په دې باندې نه خطا کیږي او نه د صد شیطان له قبلې چې هغه کېدل چې الله مت مغفرت او معافي ونکړي. د خدای تبارک وتعالى توبه هر کله الله تبارک وتعالى د خدای په نیز باندې الله تعالی ته توبه مقبوله ده او قابل د قبول ده. بله ډیره زیات مننه. مفتی صاحب دغه یو ټکی هم ډیر مهم دی چې د ملګري او چاپیریال اغیز د انسان په بدلون کې څومره مهم دی او څه ډول باید وي. نه ډیره مننه خیال صاحب. واقعا دا هم ښه پوښتنه ده او ښه پوښتنې ته مو اشاره وکړل. ملګري او دغه رقم چاپیریال او معاشره او ټولنه دا ډیر عظیم رول لري د انسان په سټرکچر کې او د انسان په جوړښت کې. کوم غواړي چې انسان جوړ سي نو په ښه معاشره کې د ژوند وکړي او کوم غواړي چې انسان نه جوړ سي نو انسان د بیا په غلطه چاپیریال او دغه رقم غلطه معاشره کې ژوند او ژوندۍ وکړي. او دغه رقم د اسباب څخه د انسان د جهالت او دغه رقم د انسان د خرابېدو د اسباب څخه یو سبب خراب ملګری هم دی، خراب معاشره هم ده. که یو سړی په داسې خلکو سره اوسېږي چې هغه ته ګناه خوند ورکوي، یو سړی د داسې چا سره اوسېږي چې هغه د ګناه سره ملازمه کوي، یو سړی داسې چا سره اوسېږي چې هغه د ګناه په کار باندې شرمېږي نه او بد نه ورته ښکاري، نو واقعا د سړی به بیا وروسته خرابېږي. او الله تبارک وتعالی فرمایي یو آیت کې چې زاني سړی دی د زناکارې ښځې سره نکاح کوي او زناکار سړی دی د زناکاره ښځې د زناکار سړي سره نکاح کوي. نو دلته هدف دا دی چې د خراب او خراب ملګرتیا سره پکار ده او د هغه رقم نیکان خلک باید د خراب خلکو سره ملګرتیا ونه کړي. نو ملګرتیا چې د مهم رول لري د انسان په اصلاح کې، یو سبب د اسباب څخه د انسان د گمراه کېدو هغه د خراب ملګر د خراب معاشره ده. که موږ ته وګورو که په معاشره کې یو چا سره ناسته پاسه موږ ډېر طبیعي خبر د هغه اخلاق را پکښ راځي، من جالس جانس، یو چا سره چې کښېني دی هغه په مجانست باندې سړی کېږي. او الصاحب صاحب، یو ملګری چې دی هغه د سړي ملګری سو نو هغه چې دی بیا د سړي د لارې ملګری هم جوړېږي. او داسې نور نو ملګری چې دی دا ډېر مهم اثر لري، معاشره ډېر مهم اثر لري د انسان په اصلاح او د انسان په کنټرول کې. ډېر زیات مننه. مفتی صاحب کوم عبادتونه لکه لمونځ، ذکر، قرآن تلاوت د دوامداره بدلون لپاره اساسي رول لري؟ ډېره مننه خیال صاحب. الله تبارک وتعالی فرمای ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنکر، بېشکه لمونځ دا سړی د فحشا او د منکر کارونو څخه رامنع کوي. که سړی بر استمرار، یو سړی همیشه سړی دائما د لمانځه اهتمام وکړي، نو د دې لمانځه د اهتمام نتیجه به دا وي چې دا سړی به بیا د ګناهو څخه راګرځي. ولې؟ ځکه الله تبارک وتعالی موږ ته دا زیری راکوي چې خدای جل جلاله فرمایي چې دا لمونځ چې د سړی د بدو او د غرقن د فحشا کارونو څخه راګرځي. نو که چیرې یو سړی لمونځ کوي خو بیا هم بد کارونه کوي، نو دا سړی د ځان ته متوجه شي چې یاره واقعي لکه زما په لمانځه کې چې یو مشکل که په لمانځه کې مشکل نه وي نو ولې زه د ګناه څخه راګرځم نه. نو د لمانځه سره ملازمه کول دا د ګناه بیخ او جرړې باسي دی یو، او بل د قرآن کریم تلاوت کول
کول، قرآن کریم په تدبر سره په فکر سره ویل. کله چې سړی دغه ذکر او دغه طرز او طریقه خپله کړي نو انشاءالله الله ته امید شته چې بیا به الله تبارک وتعالی دته د ګناه توفیق نه ورکوي. او دا رقم نور ذکرونه لکه لا حول ولا قوة الا بالله، دغه ذکر دی که چیرې څوک په ګناه باندې ډېر مبتلا وي نو هغه دغه ذکر چې وکړي الله تبارک وتعالی به دغه ګناه عادت داسې نه پاتې کړي. او دغه رقم د رسول صلی الله علیه وسلم محبت، دغه د سنتیاتو او دغه رقم دغه د لباس او دغه رقم دغه د خصلتونو پابندي او ځان عادي کول، نو بیا الله ته امید شته چې سړی د ګناهونو څخه راوګرځېږي. ځکه د هغه څه دي چې زموږ او ستاسو د نفس تزکیه ورباندې راځي او نفس چې کله اصلاح سو بیا ټول بدن اصلاح دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو حدیث کې فرمایي خبردار په جسد کې یو مزغه ده، یو ټوټه غوښه ده، که چیرې هغه اصلاح سول نو ټوله جسد او ټوله بدن اصلاح دی، او که هغه خراب سول نو بیا ټول بدن فاسدي او ټول بدن هغه د فساد او د رقم د خیر څخه ډکی. هغه چی شته ورسته فرمایي چې الا وهي القلب، خبردار هغه زړه دی. نو د زړه پر اصلاح باندې او د نفس پر اصلاح باندې ډیر تمرکز کول پکاري او پر هغه افعال باندې ډیر تمرکز کول پکاري کوم چې هغه زور غواړي، تکلیف جنې پر سړي باندې سړی برداشت نشي کولای. ته د انسان دا فکر وکړي چې زه ازما سره د نفس معامله ستا او کنه نفس ما سره ملګری دی کنه، نو انسان دې ځان واټ کړي. که چیرې پر شاقه عبادتونو باندې انسان ته تکلیف ملاوي دی او دا غیر کوم انسان نه کول، نو ته به دې باندې پوه سې چې دا د نفس تقاضا ده او دا د نفس په منګولو کې زراګیري. لہذا د نفس او دا غیر کوم د زړه اصلاح دا ډیر مهم شي دی او دا کله کېدلی شي په قرآن باندې، په لمانځه باندې، په ذکر او اذکارو باندې او دا غیر کوم د حرام څخه په اجتناب باندې. ان شاء الله که چې لمونځ یو څوک دایم او قایم وکړي الله ته امید شته چې دا سړی بیا حرام هم نه کوي او دا سړی بیا فرض هم نه پرېږدي، او که دغه دواړه پاتې نه سول الله ته امید چې انسان به کامیاب وي. ډېره زیاته مننه مفتي صاحب. کور ودان د ځوانانو لپاره په ځانګړي ډول د نفس د کنټرول اسلامي لارې کومې دي؟ ډېره مننه خیال صاحب. واقعا ځوانان خو په معاشرې کې هغه تشکیل دی چې د دوی په اصلاح باندې معاشره اصلاح کیږي هم او د دوی په نه اصلاح باندې معاشره د اصلاح د لوري څخه هم ځي او خرابي لوري ته ځي. نو د ځوانانو دپاره د اصلاح لاره هغه دا ده چې باید دایما د قرآن کریم د مجلس سره نږدې پاتې شي. مثلا د امام صاحب څخه غوښتنه وکړي د خپل کلي د امام څخه چې تاسو موږ ته د قرآن کریم ترجمه شروع کړئ، ژباړه وکړئ راته، او دا رقم د رسول صلی الله علیه وسلم په حدیث په احکام باندې مې خبر کړئ. د مسجد سره ملازمه، د امام سره ملازمه، د نیکانو او صالحانو خلکو سره ملازمه او دغه رقم د خدای د کتاب قرآن کریم سره ملازمه، دا هغه څه دي چې ځوان کولی شي چې په دې باندې خپل نفس کنټرول کړي او نفس قوي او مضبوط کړي، او هغه نفس قوي او مضبوط کړي کوم چې هغه ته لوامه یا مطمئنه ویل کېږي. نو ځوانان دي د خپل دین او دغه رقم د خپل کلي د مسجد سره ملازمه وکړي او په ځان کې د اخلاص پیدا کړي، تحمل دی پیدا کړي، په ځان کې د برداشت پیدا کړي او د ګناه چې کله ورته میسر شي نو د ګناه په وړاندې دي الله تبارک وتعالی حاضري تر څو چې د الله جل جلاله نافرماني ځین صادره نه شي. ان شاء الله امید دي چې زموږ ځوانان الحمدلله اصلاح دي او الله تبارک وتعالی زموږ سره نورم د اصلاح توفیق ټول مسلمانانو ته ورکړي. ډیره زیاته مننه مفتي صاحب. کور مو ودان. د خبرونې وروستۍ پوښتنه به دا شي مفتي صاحب، مثلا که یو څوک وغواړي چې د اراده وکړي زه د الله تعالی سره نوی پیل کوم، مثلا کوم ګناهونه مې چې کړي دي په هغو پښیماني ښیي، نو دغه نوی پیل چې وکړي په شریعت کې لومړنی عملي ګام باید څه وي؟ ډېره مننه خیال صاحب. که څوک غواړي چې اوس د الله تبارک وتعالی سره اوس د سي رابطه بسته کړي دا ډېره ګرانه خبره نه ده. که موږ غواړو چې چیرې یو څوک خوشحاله کو نو هغه سړی به شاید هغه ته به واسطې هم کو، هغه ته به مخکې جرګې هم لیږو، هغه سره به مرکې هم کو تر څو پورې چې هغه سړی زما څخه خوشحاله سي، او بیا به د هغه سړي د خوشحالېدو سبب ډیر ګران خو د الله تبارک وتعالى خوشاله خو ډیر ارزانه خبر ده. کو غواړي سړی خدای راضي کی، خدای خوشاله کی، پدې کې هیڅ شک نشته چې الله تبارک وتعالى ډیر ژر خوشاله کیږي. نو کدا اوس د سې څوک غواړي چې ځان څخه رب کریم خوشاله کی، بس د ستې پر دغه ځای باندې توبه وباسي چې الله مخکنی چې څومره ګناهونه کړی دي خدای هغه ته معاف کړي.
او بیا به دا ګناه ته زه نه راګرځم، هیڅ کله به نه راګرځم. د ځان سره عهد عهد وکړي چې زه به هیڅ کله بیا دا ګناه ته راګرځم نه. او دغه رقم فرض که د یو انسان د یو ځوان په ټلیفون کې اوس مثلا هغه غزلې دي، نو اوس دی دا اوس دستي د ځان سره د عزم او د اراده دی وکړي چې نور به زه دا غزلې نه اورم، نور به زه دغه ناجایز اعمال نه اورم او نه بوینم. نو لهذا بس داسې د ګناه بیخ او جر راوکړي چې د ټلیفون څخه دې ټول ماسه کړي او دغه رقم دی نور الله تبارک وتعالی ته راځي چې او آینده کې دې دا نیت نه کوي چې زه بیرته ګناه ته راځي کېږم. او دغه رقم 2 رکعات لمونځ دي وکړي، صلات توبه دا دی به الله تبارک وتعالی ته دعا وکړي چې خدای نور ماته د ګناه توفیق هم راکړي. موږ او تاسو باید ځان ته دا دعا هم وکړو چې خدای ماته توفیق د ګناه هم راکړي. که دغه توفیق د ګناه بیا واقعا زموږ تزکیه نشي راتللی، ولې الله تبارک وتعالی زموږ سره باید چې موږ ملګري وساتو. الله تعالی هم فرمایي بل ځای کې وایي چې که چیرې زما خوښه نشي، یعنې که د الله تبارک وتعالی فضل نه وای، ولولا فضل الله علیکم ورحمته، که د الله فضل او دغه رقم رحمت پر تاسو نه وای، ما زکا منکم من احد ابدا، نو تاسو څخه به هیڅ کله یو کم تزکیه نه وای راغلی. ولکن الله یزکی من یشاء، ولکن دونه خبره ده چې الله تعالی وغواړي بیا تزکیه د یو انسان کوي. نو د الله تبارک وتعالی توفیق دی وغواړي پر نیکو اعمالو باندې، او د خدای جل جلاله څخه د زاری وکړي، خدای ته د خدای څخه د ګناه د عدم توفیق غوښتنه وکړي چې خدای ماته د ګناه توفیق مراکو. بیا به ان شاء الله الله تبارک وتعالی د دې سړي څخه راضي هم سي، او الله تبارک وتعالی ته حتی مقرب بنده، نږدې بنده جوړ سي، د خدای هغه بنده به جوړ سي چې بیا به د خدای خواور باندې بدیږي. او تاسو یقین وکړئ چې د توبې او د رقم د خدای سره د اخلاص، د خدای سره د محبت او مینې ژوند، هغه ژوند دی، هغه زندگی دی چې په دې باندې یوازې صالحان خلک پوهېدلی سي. الله تعالی دې موږ او تاسو صالحان خلک جوړ کړي. نو بس دغه مهم شرط دی چې بس اوس داسې دی الله تبارک وتعالی او دربار ته راځي سي. ان شاء الله الله ته امید چې الله تبارک وتعالی به مغفرت ورته وکړي. بله، ډېره زیات مننه مفتي صاحب کور مو ودان چې بلنه مو منله او خپل ګټور معلومات مو له اورېدونکو سره شریک کړل. ډېره مننه، خیر اوسې، الله تاسو ته خیر درکړي چې داسې پروګرامونه برابر کړي. جزاکم الله خیره. ډېره زیاته مننه. د هلمند ملي راډیو درنو اوریدونکو دا د بدلون خبرونه تر بیا بل خبرونه تاسو ته ښې چارې ښه وختونه لوی علامه مل شه.